د هوا په ګرمېدو سره ننګرهار کې یخ ته د خلکو اړتیا ډېره شوې او د یخ فابریکو خاوندان وایي دوی چمتو دي چې دغه اړتیاوې پوره کړي. ننګرهار کې د یخ فابریکو اتحادیې یو تنغړی سنګر مومن وایي اوس مهال جلال آباد ښار کې د یخ 10 فعالې فابریکې شتون لري چې هره ورځ شاوخوا 100,000 کوندې یخ تولیدوي. د مومن په خبره د نرخونو د کنټرول کمیسیون لخوا د یوې کوندې لپاره دوی ته 15 افغانۍ نرخ ورکړل شوی دی. نرخ خو چې دی د جلال آباد ښار ولایتي کمیسیون چې 14 ریاستونو استازو پکې شتون لري موږ ته 15 افغانۍ نرخ راکړی. د دوی نرخ مطابق موږ چې دی د فی کونده په فابریکو کې په 15 افغانۍ ورکوو. بیا څوک چې وړي او بیا تختونه والي بیا د دې کمیسیون او ښاروالۍ نظارت یې هغو کوي. په همدې حال کې په جلال آباد ښار کې د یخ پرچون پلورونکي وایي له فابریکو نه یخ له 15 تر 40 افغانیو پیري او دوی بیا په مشتریانو په 50 افغانۍ پلوري. نوم مې اکمل دی، د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. سږ کال چې دی د مخکې سیزن نه څه دی دا خو کال په کال سیزن یې مثال ګرمي او سږ کال ریټونه ښه دي. اوس چې دی ښه ده ما خپل لږ ګټو او یخ ډېر دی، فابریکې فعال دي. نوم مې محمد نسیم ده. نو موږ د 40 روپۍ یخ راځي 50 جوړو. دا پرچون دا پاکټ راځي کله کوم نه 55 جوړ شي کوم نه 70 جوړ شي خو همدا ته 50 روپۍ ورکو. نو خدای په تر اوسه پورې کمبود نه ده راغلی د یخه او ان شاء الله امید لرو چې بیا هم رانسي. ننګرهار کې د نرخونو د کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون یو تنغړی او د ننګرهار هټیوالو خونې مشر باز محمد ځوانمل وایي د فابریکو مالکانو او د یخ پرچون پلورونکو ورسره ژمنه کړې چې یخ به په لوړ نرخ نه خرڅوي. د ځوانمل په خبره که د هرې فابریکې مالک یا پرچون پلورونکی له ټاکل شوي نرخ نه په لوړه بیه یخ وپلوري نو قانوني چلند به ورسره کیږي. چې باید حد اقل د 50 روپو نه مشتری ته یخ پورته توزیع نشي. که چېرته هر یو یا فابریکې والا تخت والا هر څوک له دغې کړنې سرغړونه کوي بیا به د کمیسیون له خوا نه کوم قانوني چلند چې هغه به ورسره کیږي ځکه چې موږ نه غواړو چې په دغه ګرمۍ موسم کې زموږ په هیوادوالو باندې یخ په جګ بیه وپلورل شي. د یادونې وړ ده چې څو کاله وړاندې به د اوړي په موسم کې د یخ نرخونه لوړېدل خو مسؤلین وایي سږ کال د برېښنا پرچاوي کمه ده او همدارنګه د تیل نرخ هم ارزانه دی او دوی به پرې نږدي چې د یخ بیې لوړې شي.